السلام علیکم ملګرو د پښتو ادب کور چینل نه یو ځل بیا تاسو سره د یو نوي کلام سره مخاطب یم. ملګرو داسې مسله ده چې زمونږ د نږدې ملګري چې کوم دي که نه نو دا مونږ داسې خاص نه سپورټ کوي او زمونږ د بار ملک د مسافرونه چې کوم دي نو دا مونږ ډېر زیات سپورټ کوي او ډېر حوصله راکوي، ډېر واټس اپ باندې هم را سره رابطه کوي. نو بله ورځ ما سره یو ملګري رابطه وکړه چې زمونږ والد صاحب هم شعر و شاعري سره ډېر مینه لري او ډېره شاعري کړې ده. نو نن د هغه ځای ته راغلي وه مپاد خان مپاد یې تخلص دی. نو تاسو ته به څه تازه ترین کلام در پیش شي. ډېر مزیدار کلی دی، باغونه دي او ډېر خوندور ماحول دی چونکې ګرمي خو ډېره زیاته ده خو ډېر مزیدار ماحول. نو تاسو موږ ته داسې بهترینه شان خپله شاعري پیش کړئ. چې جنازې ته په سلګو ووتې، دلته کې شپې د تېرېدو ووتې. ډېره لا ډېر مخکې ښېغم چرې لیدلی نه و، اوښکې تودې عدلې مو ووتې، دلته کې شپې د تېرېدو ووتې. ډېره لا ډېر هغه آهونه مې تر اوسه یاد دي، ښکلې څېرې د تماشو ووتې، دلته کې شپې د تېرېدو ووتې. ډېره لا چې ډېر جنازې ته په سلګو ووتې، دلته کې شپې د تېرېدو ووتې. د ظالمانو دا ظلمونه وکړل، د ظالمانو دا ظلمونه وکړل، وینې زموږ د پښتنو ووتې، دلته کې شپې د تېرېدو ووتې. ډېره لا ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله. چې غیرتیان دي خدای به ورکړي جنت، خیر که تیږیرې په ازغو ووتې، دلته کې شپې د تېرېدو ووتې. ای مفاد خانه ډېر سنګین حالات دي، وس خو دې نشته، د لمبو ووتې، دلته کې شپې د تېرېدو ووتې. ډېره لا ډېر بهترین کلام ماشاءالله ډېر. او تاسو داسې شعر یو دوه کړی شعر تاسو کوی نو هغه راته ارشاد کړئ. دا لکه نظمونه هر یو څیز خبره ده، ما سره نظمونه هم شته، غزل هم شته، سندرې هم شته، چاربیت هم شته، شعرونه هم شته، مصرې هم شته، هر څه شته. خو خبره ده چې سړي سره لږ لیکلي وي که نه نو هغه په اسانه کېږي. نور که داسې د یو نظم دغه یو سر به راته ووایم یو دوه درې کړی. صحیح شوه؟ صحیح ده. بس موږ هم راغلي وو تا نه ټیم اخلو، موږ وایو چې بیا پروګرام له به راشو، مزیدار پروګرام به وکړو. دا یو دوه درې کړی به د یو نظم درته ووایم. رنګین ماحول خوندونه چېرته دي، نشته سکون خوبونه چېرته دي، دا غټې خېټې او تشې خبرې، دا د مرغۍ بچوړي بازونه چېرته دي. ډېره لا او زما په ګوتو ګوتمې د کاڼو دام شکر په دې لالونه چېرته دي، او کوڅې خالي شوې چېرته لاړل، فخر افغان کورونه چېرته دي. او ډېر مې ارمان دی لږ به وګورمه، ډېر مې ارمان دی لږ به وګورمه، په غم راته مخونه چېرته دي. دا نظم نور هم ښه ډېر دی خو بس ما پکې ته دا اثرنامه. صحیح ده صحیح ده. بس تاسو به باقاعدت موږ له ټیم راکئ نو موږ به راشو، بیا به تاسو نه بهترین پروګرام ریکارډ کړو، موږ د به خپله شاعري ووایو. صحیح شول، بلکل په دواړو سترګو. خیر دی یو دوه مصرې به ورته وکړم. صحیح ده صحیح ده صحیح. ځان له پیدا وشو، ځان له پیدا ځان له به زما، ځان له پیدا ځان له به زما، ځان له به عمر تر قیامته تېروم، ځان له به عمر. ډېره لا ډېره. او راځه راځه خواله مې راشه، د خپل زړه ستړي ژوند قصې درته کومه، د سوات بونیر نه تر ډګره چا ظالمانو پکې اور ولګونه. ډېره. او دا د سامراجو چلبازي وه، د میرانشاه میرعلي روان کړ بازارونه، زه پستې ښه. ډېره لا ډېر ښه ډېر بهترین. تاسو ته خو موږ به دغسې پروګرامونه راوړو. دا د کلي خلک چې کوم دي دا ډېر صادقان خلک دي، ډېر خواږه خلک دي او دلته ډېر ښایسته ماحول دی. او دا شاعري به تاسو له موږ راوړو خو چونکې تاسو موږ سپورټ کوئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ، خامخا یې سبسکرایب کوئ او ډېره مینه او احترامات. والسلام.